درس ته مې زړه نه کېږي او سبق مې نه یادېږي. دا هغه فریاد او شکایتونه دي چې ډېر زیات یې موږ له ځوانانو څخه اورو. هر وخت ځوانان موږ ته پیغامونه رالیږي چې درس خو وایم خو هېڅ علاقه مې ورسره نشته، چې هر څه کومه زړه مې راغونډ کړم، ذهن مې راغونډ کړم او تمرکز وکړم، یو څه زده کړم، خو بالاخره ډېرې میاشتې تېرې شوي، کلونه هېڅ مې هم نه زده کړي. نو قدرمنو ځوانه، هېڅ خبره نشته که ستا سبق نه زده کېږي، په دې باندې پوه شه چې دغه درس او تعلیم دا یوازینۍ د ترقي او د پرمختګ لاره ګوره نه ده. صحیح شوه؟ صحیح ده چې تعلیم د پرمختګ لاره ده، خو یوازینۍ لاره نه ده. نورې هم ډېرې لارې شته چې ته کولی شي په هغه باندې مخکې لاړ شي، قدم واخلي، په الله توکل وکړي، انشاءالله ښایسته ژوند به ولري په آینده کې. هېڅ ضرور نه ده چې ستا یو کار سره یا یو زده کړې سره یا یو پوهنځي سره تعلیم سره د رغبت شوق نه او ته بیا هم همغه ته نښتی. دا خو به ته خپل ژوند سره ډېره یوه غټه بې انصافي وکړي، د خپل ژوند سره به لوبې وکړي، کلونه په تا باندې تېر شي او بالاخره هېڅ هم له تا نه جوړ نه شي. که چېرته ته پوهېږې چې په یو داسې لاره باندې زه روان یم چې هغه ما مسیر او هدف ته نشي رسولی، مستقیما یې بدله کړه، هېڅ تردد په دې کې مه کوه. دنیا کې داسې ډېر خلک شته دي، تا به هم لیدلي، ما هم لیدلي چې الف ته ډانګ وایي. صحیح شوه؟ خو چې ګورې میلیونران دي، خو چې ګورې خلکو سره مرستې کومکونه هم کوي او د خپل آخرت فکر هم ورسره ده. حج او عمرې ته هم هغه ځي، زکاتونه هم هغه ورکوي، د ټولنې په بیا رغونه او آبادي کې هم د هغه لوی لاس ده. نو ضرور نه ده چې خامخا ته له پوهنځۍ نه فارغه شي، ته ماستر شي او دکتور شي. مهمه دا ده چې ته څه کوې له هغه سره باید ته علاقه ولري او خوشحاله ژوند په آینده کې انشاءالله رامنځته کړي. که چېرته ستا له درس سره هېڅ علاقه نه وي، هر څه کوشش کوې، ماحول ځان ته برابروې، ښه ملګري انتخاب کړې او همدارنګه کوشش وکړې چې یو څه زده کړې، خو بیا هم نه کېږي یا د درس نه زده کېږي، هېڅ خبره نه ده، تشویش وړ خبره نه ده. دا دنیا ټوله په تعلیم یافته خلکو باندې نه ده ولاړه، او نه هم دا دنیا ټوله په تعلیم یافته خلکو باندې آباده ده. ډېر داسې خلک شته دي چې هغو ته مونږ په تعلیم نه ده کړی، خو مونږ په ټولنه کې هغوی ته اشد ضرورت لرو. انشاءالله کاروبار ته مخه وکړه، یو څه واخلئ، یو څه خرڅ کړئ، یو څه کسب او مهارت زده کړئ چې تا ته اسانه ښکاره کېږي او تا ورسره علاقه وي، ته پکې خوشحاله وي، ته پکې ارامه وي. یو عادي انسان، یو برقي، ګوري خلکو ته په سترګو کې هېڅ هم نه ښکاره کېږي، خو هغه د ورځې 800 700 900 افغانۍ ګټي په عادي ډول باندې. په دې مارکیټونو کې، په دې سرایونو کې، په دې دوکانونو کې هغه ته ضرورت وي او هر وخت خلک ورته بلنه ورکوي. زه په خپله باندې یو برقي پیژنم چې همدغه برقیتوب یې زده ده او دا خلک یې غواړي او نمبر ور باندې نشته. که ته اشپزي زده کړې، که ته چېرته ډیزاینینګ زده کړې، که چېرته یو بل کسب او کمال زده کړې، نلدواني زده کړې، وړوکی کار ته چاپې کې او خلکو ته یې ورکړي، تا ته به ډېر ضرورت وي او آینده به دې انشاءالله روښانه وي. کوشش وکړه چې سمدستي تصمیم ونیسي او داسې یو څه انتخاب کې انشاءالله چې هم د هغه له لارې ته آینده کې حلال رزق وګټلی شي او هم خوشحاله ژوند وکړي او هم د خلکو ته خیر ورسیږي او هم انشاءالله په آینده کې یو کامیابه انسان واوسیږي.